سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو د آنلاین کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره د آنلاین کمپیوټر صفري زده کړې کورس شپږ دېرشمې برخې سره حاضر شوي یو نن ورځ کومه ویډیو چې دا بیا هم عملي برخه کې ده مثال موږ تاسو په عملي برخې تر کنټرول پینله رسېدلي وو په کنټرول پینل کې بیا په سټارټ مینو کې وو سټارټ مینو کې مو بعضې اپشنې تدریس کړي وي مثال کوم بعضې اپشنې چې پوتې دي هغه به نن تدریسوو همدې مربوط درس ښه راځمه کنټرول پینل ته په کنټرول پینل باندې کلیک کومه دلته چې کنټرول پینل کې بیا ټاسک بار انسټارټ مینو ته راځو ښه دلته مثال سټارټ مینو برخې کسټمایز ته په کسټمایز کې موږ تاسو تر همدې ګیم پورې رسیدلی وو تر همدې پورې کوم چک مارکونه چې وو کوم اپشنې چې وې د مې ټولې تشریح کړې وې دلته زه راځمه تر همدې ځایه پورې موږ تاسو را رسېدلي یو ښه له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې عملي برخه کې را به شو مثال هیلپ کمانډ ته له همدې پیل کوو هیلپ کمانډ دلته که هر کله همدا موږ چک مارک وو دلته په سټارټ مینو کې مثال په همدې لیست کې موږ ته یو هیلپ په نوم اپشن یو کمانډ دلته اضافه شي که زه هغه چک مارکم ښه راځم بیرته مثال دلته زه همدا چک مارک لګومه هیلپ هر کله چې دا چک مارک دلته بیا په اوکې باندې کلیک کوم دلته بیا اپلای کوم راځم زه اوس سټارټ مینو ته په سټارټ بټن باندې کلیک کوم دلته اوس تاسو وینئ هیلپ په نوم کوم کمانډ چې دی هیلپ ان سپورټ همدا اضافه شوی دی ښه که بیرته زه هغه چک مارک لرې کوم مثال له همدې ځای څخه یې ایسته کوم دلته بیا کسټمایز دلته راځم ښکته ښه دلته همدغه هیلپ کمانډ لرې کوم ان چک مارک کوم یې دلته بیا په اوکې کلیک کوم دلته اپلای همدغه کوم کمانډ چې دی همدغه به دلته نښئ داسې وینئ ښه همدې څخه وروسته راګرځو مثال بیا هم سټارټ مینو ته دلته بیا هم کسټمایز ته له همدې څخه وروسته بل څه پاتې دي په همدې کې بل کوم چک مارک دی ښه همدې چک مارک ته متوجه شئ همدغه چې دی ډېر مهم دی ځکه چې ډېر تاسو له همدې سره مخامخ کیږئ همدا یو ډېر استفاده نشي مثال دا ډېره یوه اسانتیا او ډېره مرسته کوي ستاسو سره هایلایټ نیولي انسټالډ پروګرام دې مقصد څه شو دا داسې یعنی چې که هر کله تاسو په خپل کمپیوټر کې مثال په سیستم سافټویر په همدې وینډو کې تاسو یو نوی پروګرام انسټال کوئ مثال سافټویر انسټال کوئ که هغه فوټوشاپ وي که میکروسافټ آفیس وي که کولر ډرایو چې هر څه مثال هر ډول ډکشنري تاسو ته به دلته په هایلایټ شکل کې ښیي مثال ژیړ رنګ کې به تاسو ته ښیي هغه به هایلایټ شوي دلته په کوم ځای کې په سټارټ مینو کې به دلته تاسو ته ښیي په دا ځای کې چې څومره نوي پروګرامونه دلته انسټال شوي یا به ټول هایلایټ ښیي خو زما سره فعل حالا نشته داسې لاند وخت کې ما نه دی داسې کوم خاص پروګرام ما نه دی انسټال کړی او که هر کله مثال تاسو سره همدغه چک مارک لګېدلی وي نو تاسو ته به دلته چې کوم یو چک مارک زه بیا مو نوي انسټال کړي وي مثال که افیس مو انسټال وي که بل چې کوم یو سافټویر تاسو نوی انسټال کړی یا به دلته تاسو ته هایلایټ وي مثال بیکګراوند به زیړه کرښه خپله یې ښه زیړ رنګ به لري همدې څخه وروسته که هر کله مثال تاسو همدغه چک مارک نه وي لګولی همدا چک مارک هایلایټ نیولی نو تاسو ته بیا دلته په نښه کیږي نه مثال هایلایټ نه ته تاسو ته به هېڅ معلومات نه کیږي چې کوم پروګرام نوی مثال اوس وخت کې انسټال شوی او کوم مخکینی دي که هر کله تاسو همدا چک مارک لګولی نو تاسو ته بیا هلته هایلایټ کیږي په سټارټ مینو کې همدلته خدای دې وکړي چې په همدې مو هم سر خلاص شوی وي را به شو مثال له همدې څخه وروسته ښه هوم ګروپ په نوم یو کمانډ مثال که تاسو هر کله همدا چک مارک ولګوئ همدا به تاسو ته په سټارټ مینو کې دلته شو کیږي همدغه څومره اپشنې چې دي په همدې کې ځان ته خپله درس کې دی تاسو ګوللیو شاګردانو همدا فکر ونه کوئ موږ تاسو د اوس ویډیو کې فقط په همدې غږیږو د همدې سټارټ مینو سیټینګ و چې دلته د څه وښیي او څه ته نه وښیي مثال په کوم پوزیشن کې دی وښیي په همدې غږیږو د همدې تنظیمات کو د هر اپشن چې بیا تدریس کوو مثال لکه مثال هیلپ کمانډ ډیفالټ پروګرام کنیکټو په همدې کې ځان ته درس کې د خپله ځان ته جدا موضوع په همدې باندې به ځان ته جدا ویډیوګانې اپلوډوو ښه تاسو متوجه شئ دلته مونږ کوم کمانډ هلته ولګوو هوم ګروپ تاسو وینئ همدلته اضافه شوی دی ښه په دې لیست کې که بیرته زه هغه چک مارک ان چک مارک کوم ښه بیرته راځمه کسټمایز ته په کسټمایز باندې کلیک کوم بیرته هغه چک مارک ان چک مارک کوم هغه چک مارک لرې کوم ښه راځم مثال هوم ګروپ همدغه چک مارک بیرته لرې کوم همدا کمانډ به له همدې ځای څخه اپلای باندې کلیک کوم
دا به ایسته شوی. داسې وینئ دلته هوم ګروپ په نوم کوم کمانډ چې و هغه ایسته شو. ښه بیرته راځم مثل کسټمایز ته. کسټمایز نه دلته کلیک کړم. وروسته له دې مثال موږ تاسو راګرځو میوزیک ته. میوزیک ته مثال وښیي نه دی وښیي. تاسو همدلته وګورئ مثال دلته د ډسپلی اس الینک میوزیک کې همدغه لومړی چیک لګېدلی دی. موږ تاسو داسې ویلي وو چې هر کله چې مثال ډسپلی اس الینک چیک موږ ولګوو هلته موږ ته په سټارټ مینو کې مثال په لیست کې ښکاري خو فقط د لینک په شکل. ښه تاسو یې ګورئ دلته زه تاسو ته ښایم. تاسو وینئ دلته موزیک شته فقط د لینک په شکل کومه کټګوري کومه لیست نشته ورسره. ښه بیرته راځو مثال په همدې کې داسې خاص څه نشته خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلي یاست. ډونټ ډسپلی اس امینو مثال لیس یې مینو په شکل دی وښیي. ډونټ ډسپلی ما یې ښیه. ښه همدې څخه وروسته نیټورک دی. نیټورک کوم اپشن چې ده همدغه ده دلته اضافه شي که نه. مثال که هر کله د چیک مار ولګوئ دلته په اوکې باندې کلیک دلته په اپلای باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته ګورئ دلته به نیټورک په نوم کوم اپشن کوم کمانډ چې دی همدغه به اضافه شوی وي. ښه که بیرته راځئ مثال نه یې غواړئ دا چیک مار لرې کړئ کسټمایز ته راشئ. په کسټمایز کې همدغه نیټورک په نوم کوم چیک مار چې دی هغه بیرته لرې کړئ. مثال دا همدا لرې کړئ. ښه اپلای اوکې اپلای. بیرته راځم کسټمایز ته. ښه له همدې څخه زموږ سره یو وروسته یو بل چیک مار چې دی همدغه ډېر مهم چیک مار ده. اوپن سب مینو وین آی پرس ان دیم ود د ماوس پوینټر. همدې مقصد څه ده همدې دا مقصد ده چې مثال هر کله موږ تاسو دلته سټارټ بټن باندې کلیک وکړو سټارټ مینو ته راشو دلته چې کله په اعلی پروګرام باندې ودرېږم دلته ماته خپله اوپن کېږي. دلته تاسو ګورئ زه څه سیکنډ تام شوم دلته مې انتظار وکړو خپله د کومه مینو چې ده د خپله اوپن شوه. همدې ته سب مینو همدې ځای ته ویل کېږي. که هر کله مثال تاسو غواړئ چې همدا اکشن همدغه عمل د نشي ترسره چې خپله اوپن شي بیا به تاسو همدغه چیک مار ان چیک مار کړئ. که دا چیک مار ان چیک مار وي مثال لرې شوی همدغه کوم عمل چې دی همدا بیا نه تکراریږي. تاسو ګورئ دلته زه همدغه چیک مار بیرته لرې کوم. مثال اوکې باندې کلیک کړم دلته په اپلای کلیک کړم. راځم دوباره سټارټ مینو ته. په سټارټ مینو کې دلته درېږم چې څومره انتظار هم زه کوم که 10 دقیقې وي که مثال 20 دقیقې وي دلته همدا نه خلاصېږي ولې چې هلته موږ تاسو هغه چیک مار لرې کړو. مثال بیرته راځم مثال کسټمایز ته. په کسټمایز باندې کلیک کړم راګرځم بیا ښکته راځم مثال سب مینو کوم چیک مار چې و هغه بیرته لګوم. مثال اوپن سب مینو همدا چیک مار چې دا بیرته لګوم دلته بیا په اوکې باندې کلیک کړم دلته په اپلای باندې کلیک کړم. تاسو متوجه شئ دلته ګورئ اوس همدلته زه اوس انتظار کوم څو سیکنډه همدا به خپله اوپن کېږي. نو خدای دې وکړي چې په همدې اپشن هم پوهېدلي یاست. ښه وروسته له دې مثال پرسنل فولډر دی همدا د وښیي نه دې وښیي کټ مټ یوه طریقه ده لکه څه ډول چې موږ دلته په میوزیک باندې اپلای کړو مثال په کنټرول پینل په کمپیوټر نه کټ مټ یوه طریقه ده. له همدې څخه تېرېږو مثال چې هر کوم پوزیشن ستاسو خوښ وي هغه انتخاب کړئ. مثال غواړئ چې ودې ښیي دا فولډر نه دی وښیي مثال ډسپلی اس مینو لیس په شکل کې دی وښیي. مثال ډونټ ډسپلی بیخي دی ښیي نه هغه ستاسو خپل طبیعت دی. همدې څخه وروسته پیکچر دی. پیکچر دلته لګېدلی دی تاسو وینئ ډسپلی اس لینک پیکچر به هم دلته موجود وي. تاسو وینئ موجود دی دا د وښیي لیس په شکل کې دی وښیي په کوم ترتیب دی وښیي ستاسو خپله خوښ چې کوم سیټینګ ستاسو خوښ وي هغه انتخاب کړئ. همدې څخه تېرېږو داسې خاص څه نشته همدغه ټول تکراري درس دی. همدې څخه دلته یو بل چې کومه ریسنټ په کومه نوم په کومه ایټم چې دی مثال کوم چې کمانډ چې دی همدا د وښیي نه دی ښیي هغه هم ستاسو خپل چې طبیعت دی که دا ولګوئ ښایي ښه د کمانډ چیک مار. همدې څخه وروسته مثال ریکارډ ټي وي مثال ټي وي ریکارډر چې دی د وښیي که نه دی ښیي ټوله یوه طریقه ده. مثال ډونټ ډسپلی اس لینک په شکل دی ښیي ډسپلی اس مینو په شکل مثال ډونټ ډسپلی نه دی ښیي ستاسو خپل طبیعت دی. همدې څخه وروسته رن کمانډ دی. رن کمانډ لږ مهم دی. رن کمانډ همدغه کمانډ ته ویل کېږي. تاسو دلته وینئ همدلته همدې رن کمانډ ته همدغه خامخا په همدې ځای کې موجود نه وي مثال تاسو څخه همدا کمانډ ورک شوی وي نو تاسو به چېرته همدا ځای کې سټارټ مینو کې په کسټمایز کې به همدا چیک مار لږ غیر فعال شوی مثال اوکې دا لږ مهم کمانډ دی باید همدې ته متوجه اوسئ. تاسو دلته وینئ نه ښکارېږي. که بیرته مثال غواړئ چې همدې ته اړ شي بیرته به راشئ کسټمایز ته. په کسټمایز کې به څه ولګوئ همغه چیک مار به بیرته ولګوئ. راځم مثال رن کمانډ په نوم کوم چیک مار چې هغه بیرته لګوم مثال ان کوم. ښه
همدا کمانډ به تاسو بیرته د چکمار به ولګوئ دا به اوکې کوئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ. ښه همدې څخه وروسته بیا کسټمایز ته راځو. تاسو وینئ دلته به زه یو تاسو ته وهم ښیم رن کمانډ اضافه شوی دی. ښه همدې څخه وروسته بیا راځو بیرته کسټمایز ته. په کسټمایز کې بیا ښکته راځو. ښه له همدې څخه وروسته زموږ سره بل سرچ ادر فایل ان لایبرري دی. که دلته تاسو مثال همدغه ډونټ چک مارک کوئ نو دلته به نه سرچ کیږي. که یې مثال تاسو په لایبرري کې که سرچ وذ پبلک فولډر تاسو دلته چک مارک کوئ نو دلته لکه څرنګه چې مخکې له مخکې چک مارو همدلته بیا سرچ وذ پبلک فولډر کوم عمومي فولډر چې وي هغه به سرچ کیږي. که بیا دلته سرچ وذاوټ پبلک فولډر باندې کلیک وکړئ نو دلته به علاوه د پبلک فولډر نور هم سرچ کیږي. ښه خو موږ راځو په همدې کلیک خو دا دومره مهم نه دي. همدې څخه ښکته راځو. همدا ډیره مهمه خبره ده. همدا چک مار ډیر مهم دی. دلته ملګرو همدا چک مار څه وایي سرچ پروګرامز ان کنټرول پینل. کوم د کنټرول پینل کې چې کوم مربوط پروګرامونه دي مثال کوم مربوط اپشنې دي کوم مربوط کمانډونه دي هماغه د سرچ شي او که نه سي د سرچ په سټارټ مینو کې دلته همدا سټارټ مینو کې. ښه دلته که موږ تاسو پیل هرن کله همدغه چک مار لرې کوو مثال همدا چک مار دا چک مار چې لرې وي ملګرو دلته بیا هیڅ کوم پروګرام د کنټرول پینل مربوط لکه موږ تاسو چې اوس لګیا یو مثال په سټارټ مینو کې لګیا همدا سټارټ مینو او ټسک بار سټارټ مینو به نه سرچ کیږي دغسې مثال نور داسې نور. ښه د څومره اپشن چې دلته په کنټرول پینل کې زه تاسو ته وښیم دلته چې هر کله موږ تاسو کنټرول پینل ته لاړ شو تاسو متوجه شئ څومره پروګرامونه دي مثل اډمنسټریټر ټول دی ډیسکټاپ ګیجټس دا ټول مکمل د کیبورډ د به یو هم نه سرچ کیږي. که هر کله چک مار لرې کو نو زه راځم مثال بیرته کنټرول پینل کې ټسک بار ان سټارټ مینو ته په ټسک بار ان سټارټ مینو کې بیا راځم سټارټ مینو ته دلته په کسټمایز باندې کلیک کوم. هر کله مې چې دلته کلیک وکړو دلته راځم بیا هم ښکته راځم دلته همدغه چک مار لرې شوی دلته اوکې کوم مثال بیا په اپلای باندې کلیک کوم. دلته زه یو پروګرام مثال د کنټرول پینل مربوط د کوم درس کې چې موږ تاسو لګیا کوم موضوع چې د همدغه سرچ کوم ټسک بار ان سټارټ مینو تاسو ګورئ ټاسک بار نه سرچ کیږي. تاسو وینئ که بیرته زه هماغه چک مار ولګوم نو دا چې څومره اپشنې دي همدغه به سرچ کیږي. زه راځم بیرته بیا کسټمایز ته په کسټمایز باندې چې کله کلیک وکړئ بیرته به بیا راشئ هماغه ځای ته دلته به همدغه سرچ پروګرامز اینډ کنټرول پینل همدغه به چک مار کوي. هر کله مو چک مار کړ بیا به دلته په اوکې باندې کلیک وکړئ دلته به بیا اپلای کوي ګللیو شاګردانو. اوس به راشو مثال همدغه سټارټ بټن ته په همدې باندې به کلیک وکړو دلته اوس زه لیکم هماغه ټاسک بار ان سټارټ مینو تاسو یې ګورئ ټاسک بار ان سټارټ مینو خلاصیږي که نه سرچ وکنه تاسو وینئ همدلته یې را سرچ کړه دلته چې کلیک وکړو خلاصیږي. نو له همدې چک مار په مقصد تاسو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست. که خامخا له همدې مشکل سره مخ شوئ مثال له همدې ستونزې سره مخامخ شوئ چې دلته مثال د کنټرول پینل کوم اپشن کوم پروګرام نه سرچ کیږي نو تاسو پوه شئ چې مثال موږ تاسو په سیټینګ کې همدغه چک مار چې دی همدغه ایسته کړی دی همدا مو لرې کړی دی. مثال تاسو دلته وینئ د لاندې راځم سرچ پروګرامز ان کنټرول پینل همدا چک مار بیا پوه شئ چې موږ تاسو لرې کړی دی. ښه له همدې چک مار څخه هدف دی له همدې چک مار سوټ آل پروګرام مینو بای نیم له همدې څخه همدا مقصد دی چې هر کله تاسو مثال په آل پروګرام کې همدا چک مار لګېدلی وي هلته به ټول پروګرامونه په منظم ډول وي. مثال د اوله به لومړی وي د بي اوله دوهم دغسې تر زیډه پورې که کله دا چک مار نه وي لګېدلی ټول به غیر منظم شکل کې وي مثال ګډوډ به وي مثال ډبلیو به په منځ کې وي یا وروسته به مثال بیا بي وي همداسې په غیر منظم ډول. موږ راځو مثال چیک کوو تاسو ګورئ مثال آل پروګرام همدې ځای ته ویل کیږي چې هر کله دلته تاسو په آل پروګرام باندې کلیک وکړئ تاسو وینئ دلته ایم ایس اکسس دی همداسې اډابل همداسې مثال فوټوشاپ دی همداسې ټول په ترتیب سره تر ایکسه پورې دلته بریک شوي دي د لاندې بیا فولډر دي همدا په همدې کې نه شمارل کیږي. ښه همدې څخه وروسته دلته زموږ سره بدبختانه چې برق هم کم شو د کمپیوټر ویډیو که لږ پاتې هم شي ځینې برخه بیا په تیر راتلونکي درس کې تشریح کوم مثال خو زه هڅه کوم چې د کوم مربوط درس ته مثال مهم همدغه ټول په همدې ویډیو کې سرته ورسوم. ښه کوم اپشن چې پاتې دي بیرته راځم مثال همدغه
سټارټ مینو ته خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست. همدې څخه وروسته مثال بل څه دي سیستم اډمنسټریټیو ټولز همدغه د وښیو که نه دي ښیي. مثال دلته لیکلي ډسپلی ان آل پروګرامز مینو په آل پروګرامز کې د همدغه مینو وښیي که نه دي ښیي. که دلته تاسو په همدې ځای نه کلیک وکړئ ډونټ مثال ډسپلی آل پروګرام مینو په همدې بیا کلیک وکړئ همدلته مثال همدغه دلته ښایي. تاسو دلته متوجه شئ آل پروګرام کې تاسو دلته وګورئ اډمنسټریټیو ټول به دلته اوس ښایي. دلته تاسو وینئ اډمنسټریټیو ټول. که بیرته زه راشم مثال دلته بیا کسټمایز ته راشم په کسټمایز کې دلته مثال بیا ښکته راځم ښه دلته مثال بیا صحیح ډسپلی ان د آل پروګرامز مینو اینډ سټارټ مینو دلته به مثال که همدا ولګوي په سټارټ مینو کې به هم ښیي په آل پروګرام کې به هم ښیي. دلته په همدې کلیک کړم اوکې اپلای تاسو متوجه شئ. همدلته به هم ښیي په آل پروګرام کې تاسو دلته وینئ اډمنسټریټیو ټول او دلته به په سټارټ مینو کې هم ښیي. تاسو دلته متوجه شئ اډمنسټریټیو ټول دلته هم ښیي. که بیا بیرته موږ راشو مثال دلته کسټمایز ته په کسټمایز کې مثال دلته موږ د بیرته کوم چک مارک چې دی همدغه کلیک کړو مثال تاسو دلته متوجه شئ ډونټ ډسپلی مثال دې ایټم هیڅ کله په یوه ځای کې هم مه ښیه بیا به هیڅ چېرته هم نه ښیي. تاسو ګورئ اوکې اپلای نه به دلته ښکاري تاسو وینئ اډمنسټریټیو ټول او نه به په آل پروګرام کې وي دلته هم نشته. تاسو وینئ همدلته اډمنسټریټیو ټول نشته په دې لیست کې. ښه بیرته راځم مثال زه لومړی چک مارک کلیک کوم په کته موږ ته په آل پروګرام کې وښیي هلته د شو شي. ښه بیرته راځم مثال هماغه چک مارک لګوم ستاسو چې څه ډول طبیعت په کوم ډول تاسو ته خوند درکوي هماغه ډول یې تنظیم کړئ. ښه دلته زه راځم بیا په اوکې کلیک کړم او دلته په اپلای باندې کلیک کړم. ښه بیرته راځو کسټمایز ته. ښه وروسته له همدې مثال د کومه ایکنه چې دا د لارج وښیي که کوچنی دی وښیي لارج د سټارټ مینو ایکنې دلته تاسو وینئ همدغه اوس لارج دی. که هر کله مثال همدغه چک مارک ایسته کړو موږ تاسو همدغه بیا کوچنی ښیي. مثال یوز لارج ایکن که هر کله دا ولګي مثال دا ایکنې چې کومې دي دا په سټارټ مینو کې غټې وښیي. زه راځم مثال همدغه چک مارک لرې کوم دلته په اوکې باندې کلیک کړم او دلته په اپلای باندې کلیک کړم. تاسو وینئ اوس همدغه کومه ایکنه چې دي څومره کوچنی شوې د لیست څومره کوچنی شو. ښه بیرته راځم هماغه چک مارک بیرته لګوم چې د کومه ایکنې چې دي مثال د کوم پروګرامونه چې د هر څه په منظم ډول سایز یې غاټ شي. ښه بیرته راځم مثال همدغه ته همدا چک مارک لګوم تاسو ګورئ اوکې اپلای. نو تاسو چې هر کله په سټارټ مینو کې له همدې مشکلاتو سره مخ کیدئ مثال له هره برخې سره په سټارټ مینو کې نو تاسو مشکل له همدې ځایه رفع کولی شئ. د خاص موږ تاسو نن د سټارټ مینو په سیټینګ کې لګیا یو د همدې تنظیمات کو. ښه بیرته راځم مثال زموږ په کمپیوټر کې برق هم کم دی د څو آپشن چې د زر تشریح کوم. ښه له همدې څخه وروسته زموږ سره مثال ویډیو د وښیي نه دی وښیي ډسپلی سالینګ په شکل دلته مثال په کوم پوزیشن کې دی وښیي ستاسو خپله خوښه دلته موږ ویډیو مثال نه ده کلیک کړی چک مارک مو نه دی لګولی تاسو وینئ که چک مارک ولګېږي دلته یې ښایي. ښه له همدې څخه هم تېرېږو. له همدې څخه وروسته مثال داسې نمبر اپریشن پروګرامز ټو ډسپلی همدلته مثال په همدې لیست کې به د سټارټ مینو کې د موږ ته څو پروګرامونه ښکاره شي مثال 10 ته ښکاره شي 20 ته ښکاره شي 100 ته ښکاره شي. دلته له همدې ځای څخه له همدې تنظیمات تاسو کولی شئ همدې له 0 څخه 19 تر 30 پورې تاسو همدغه انتخابولی شئ چې مثال څه د ښکاره شي دلته څه د نشي ښکاره هم تاسو انتخابولی شئ. چې هر څومره تاسو انتخابوئ په همدې لیست کې به بیا هغومره دلته تاسو ته ښکاري. مثال که 10 مو انتخاب کړل 10 به ښکاري که 2 مو انتخاب کړل 2 به دلته شو کېږي نوره به نه شو کېږي نه به ښکاري. ښه خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست زموږ د کمپیوټر برق کم دی د ویډیو هم کټ کېږي په همدې خاطر مې لږ تیزي وکړه. همدلته صحیح نمبر اپریشن آیټم ټو ډسپلی ان جمپ لیست هر کله مثال چې کوم پروګرام کې تاسو فایلونه خلاص کړي مثال همدلته کوم اپشن چې په همدې کې لکه دلته چې ګیم دی همدلته د همدا جمپ لیست همدې ته ویل کېږي په همدې کې د څه وښیي مثال 3 د وښیي 10 د وښیي 20 د وښیي څومره فایلونه دي مثال په همدې کې هم وښیي په یوه پروګرام کې دا له همدې لپاره استعمالیږي. خو دلته زموږ سره فعلا کوم نه پروګرام خلاصه بل په کمپیوټر کې مو برق هم ختم شو همدلته تاسو بیا تر شپېتو پورې انتخابولی شئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په همدې نه هم کار کوو. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلي یاست.